ذبیح الله مجاهد لاخوا د ټاکنو په اړه تازه خبرې ده چې نوموړي د ټاکنو په اړه تازه څه ویلي. جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. ذبیح الله مجاهد وایي ټاکنې د خلکو د تیر ایستلو پروسه ده، موږ پرې باور نه لرو. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي په ټاکنو باور نه لري او افغانستان کې د ټاکنو برخه کې تیرو تجربو ته په کتو د دغې پروسې منلو ته چمتو نه دي. نوموړي دا خبرې نن سه شنبه د طالبان د واکمنۍ د دویم کال پوره کېدو پر ورځ BBC پښتو ویبپاڼې سره خبرو کې کړي دي. نوموړي ویلي دي حکومت ته یې اوسمهال افغانستان کې ثبات او امنیت لومړیتوب دی، خو کله چې یو باثباته حالات رامنځته شو بیا کو خلکو ځان ته هره لاره ټاکله هغسې دي وکړي. هغه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، د لویې جګړې ختمېدل او د یو واحد مرکزي حکومت رامنځته کېدل د طالبانو درې لویې لاسته راوړنې یادې کړي دي. د طالبان د واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د ګڼو بندیزونو له امله په کور دننه او نړیواله کچه نیوکې زیاتې شوي. ښاغلي مجاهد د BBC د هغې پوښتنې په جواب کې چې آیا امکان شته چې راتلونکي کې د اوسني حکومت په چوکاټ کې ښځه وزیره وي، وویل افغانستان اروپا نه ده، دلته دین او شریعت شته. کوئی اسلامي احکام چاته اجازه ورکړي موږ یې مخه نه نیسو، خو کوئی اسلامي احکام اجازه ورنکړي موږ اسلامي احکام نشو ترک کولی. ښاغلي مجاهد په خپلو خبرو کې دا خبره هم په بشپړ ډول رد کړه چې پخوانیو سیاسیونو ته به حکومت کې برخه ورکړي او یا به په افغانستان کې ګوندونو او خوځښتونو ته د فعالیت اجازه ورکړي. دا نوموړي په ټکو تېرې تجربې باید تکرار نه کړو، موږ اجازه نه ورکوو چې افغانستان بیا په ډلو وویشل شي. نوموړي همداراز ولس سره په مشوره او د شته نظام په تړاو د هغوی پر ځایت ټینګار وکړ او زیاته کړله چې قوانینو، ولسي حضور او شوراګانو برخه کې ستونزې شته، ځکه خو حکومت سرپرست دی، خو د دغه ستونزو پر حل کار روان دی. ښاغلي مجاهد بیا هم له شپږم پورته ټولګیو نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پیلېدو کره نیټه په ډاګه نه کړله او زیاته یې کړه چې اړوند ارګانونه به یې ځواب ورکوونکي وي، خو په وینا یې پر حل یې کار روان دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت د بیا ځلې واکمنېدو 2 کاله پوره شول، خو لا یې هم هغه شرطونه نه دي پوره کړي چې د رسمیت پیژندلې لپاره نړیوالې ټولنې ورته ایښي وو. په دغه شرطونو کې د ښځو د کار او زده کړو حقونه هم شامل دي چې افغانستان کې ترې ښځې او نجونې محرومې کړل شوي دي.